جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. د خافرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د دوهمې برخې جوړولو قرارداد لاسلیک شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د خافرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د دوهمې برخې جوړولو قرارداد نن د 1403 لمریز کال د وری میاشتې په 9 نیټه د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې او ګاما ګروپ شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خافرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې دوهمه برخه 39 کیلومتره اوږدوالی لري چې ټول لګښت یې شاوخوا 53 میلیون ډالرو ته رسیږي. ټاکل شوي چې د دغه پروژې چارې به د شاوخوا 2 کلونو په جریان کې په معیاري ډول بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا د خافرات اوسپنې پټلۍ لویې پروژې وروستۍ برخه ده چې له رباط پریان څخه پیل د هرات نړیوال هوایي ډګر او صنعتي ښارګوټي ته رسیږي. د دغه برخې په بشپړېدو سره به د خافرات د سیمه ییز اتصال پروژه افغانستان د ایران له مهمو سمندري بندرونو سره وصل کړي او د ترکیې هیواد د اوسپنې پټلۍ شبکې له لارې به اروپا ته لار ومومي. پر دې سربیره به د افغانستان له خاورې په تېرېدو سره د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د کچې لوړېدو لپاره هم زمینه برابره کړي. د یادونې وړ ده چې د دغه پروژې په جوړېدو سره به په فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو کې هم د اوسپنې پټلۍ شبکې غځولو ته زمینه برابره شي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم.